د آی سی سی د مرکزي بورډ ناستې مهمه پریکړه د 19 کلنو نړیوال جام له سریلانکا سویلي افریقا ته ولېږدول شو. د سې شنبې په ورځ د 19 کلنو کم عمره نړیوال جام له سریلانکا سویلي افریقا ته ولېږدول شو. د کرکټ نړیوالې شورا پرون په احمد آباد کې ناسته وکړه او پر سریلانکا کرکټ بورډ یې بندیزونه تایید کړل. د دغو بندیزونو په پایله کې د 19 کلنو کم عمره نړیوال جام چې د راتلونکي کال د جنورۍ له 14مې د فبرورۍ تر 4مې په سریلانکا کې ترسره کېده له یاد هیواد سویلي افریقا ته ولېږدول شو. د آی سی سی د مدیره پلاوي یو غړي وویل چې د سریلانکا دوه اړخیزه او کورنی کرکټ به د یاد هیواد پر کرکټ بورډ د لګول شویو بندیزونو له اغیزو مستثنا وي. دا په داسې حال کې ده چې د سریلانکا کرکټ بورډ کې د حکومت د لاسوهنو له امله د کرکټ نړیوالې شورا د تیر نړیوال جام په وروستیو کې د نامعلومې مودې لپاره پر یاد بورډ بندیزونه ولګول.